چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلورو پشتو پورې د نبی علیہ السلام نسب سلورو پشتو پورې یادول دا په هر مسلمان نارینا زنانا فرض دی. استاسو په دې لار کې د یو کس نه تپوسو کا خلکو ته د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک نه ورو، بیا د پیغمبر علیه السلام د والد صاحب سنم دی، د پیغمبر علیه السلام د نیکه سنم دی، د پیغمبر علیه السلام د غور نیکه سنم دی. نو حضرت مفتی سے فرمائی د کتاب په حوالہ باندې چې د پیغمبر علیه السلام د سلورو پشتو پوری د پیغمبر علیه السلام نسب یادول دا په هر مسلمان فرض دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عبداللہ زوی بن عبد المطلب، عبداللہ دا حضرت عبد المطلب زوی دے، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم ادا ہاشم زوی دے، او ہاشم دا عبد مناف زوی دے. دا سلورو پشتو پورے دا پیغمبر علیہ السلام نسب یادول فرض دی. ما خبر دی پورے کولا چا مونگ تا دا پتہ نہ لگی چا ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی، دا آیات مونگ وورو یا تل تزوی اما یا بل علیم ہوئی مونگڑو داون ہوئی چی دا دس ہوئی. بارحال دمائی مندو دما دا بیان موضوع بدل ہوا خو کل چی دا آیات ہو رہے نو زو خو تقریباً و پسی رستو ایم درود ہوئے او درود ویل وريات ساته، درود ویل زمونږ اکابرین و علماء فرمائی مونږ ته جسم ملو شوی دی، کم مقام ملو شوی دی، کم درجه ملو شوی دا، نو دا مونږ ته په درود ملو شوی دا، دا مونږ ته په درود ملو شوی دا. درود کثرت سره وایي، کثرت سرا. مختیم یو کتاب کتو یو بزرگ دے زمون دا نقشبندی مبارکی مفتی محمد حسن اغیب دا زمیدارے کار کولو کلبے چھ دا زمیدارے یو بے کولا بل دا زمیدارے کار بے کولو نو اغبا ضربون لگول دا اللہ ضربون بے لگول نو پیو یو کیل بانے بے چکل ضرب حساب لگولو نو 80,000 مرتبہ بے دا اللہ نم آغشتو، تحلیل قلبی و تحلیل لسانی. بارحال زمان عزت مندو ماس چکم آیات ستاسو مخیوے لے رہے پدی کہ اللہ جل شانہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا یو اعلان کرے دے اور تا فرمائی دے خپل امت تو آیا دا الفاظ دا آیات صرف الفاظ دا تویم. قل اے پیغمبر علیہ السلام دے خپل امت تو آیا ان کان آباؤکم کہ چرستاسو پلاران و ابناؤکم او استاسو زامن. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے پیغمبر دے خلقو تو ہویا کہ چرستاسو پلاران او زامن
زامن و اخوانکم او ستاسو رونا ستاسو پلاران ستاسو زامن ستاسو رونا و ازواجکم او ستاسو بیبیانے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم سلور و عشیرتکم او ستاسو کلے او محلہ ستا دوستان ستا ڈلا ستا مرگری خبر بانے پہ گئے قل ان کان آباؤکم اے پیغمبر دوی تو ہوئے کہ ستاسو پلاران ستاسو زامن ستاسو بیبیانے ستاسو رونا ستاسو دوستان او محلی والا وعشیرتکم واموال اقترفتموها او اغا مالونا چه تاسو ځان له جمع کړی دي اغا خزانه او اغا بینک بیلنس چه کم تاسو جمع کړی دي واموال اقترفتموها تاسو اغا مال چه تاسو جمع کړی دي وتجارت او ستا اغا بزنس ستا اغا تجارت او سوداگری ستا دکانداری کستا دکان ستا تجارت واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها او ستا اغا تجارت اغا سوداگری چه تاسو یریگی داغی دا نقصان نا تخشون کسادها ومساکن تردونها او ستاسو اغا کورونا چه تاسو تا دیر زیاد محبوب دی کم کورونا چه ستاسو دیر زیاد خوخ دی ومساکن تردونها اغا کورونا چه تاسو تاسو باغی فخر کوئے زما کور زما دا کور غنی کور دا چانشتا زما دا کاروبار غنی کاروبار دا چانشتا اللہ وی پلاران زامن رونا خزی مال تجارت ستا کاروبار ستا تجارت دا ټول سيزون راغون کی احب الیکم من اللہ احب الیکم من اللہ کچر دا تاسو لگران وی دا اللہ نا پلار دا اللہ نا گران دے زوی دا اللہ نا گران دے خزا دا اللہ نا گران دا کور دا اللہ نا گران دے کاروبار تجارت دا اللہ نا گران دے دا سزونا احب الیکم من اللہ کدا تاسو دا محبوبی دا اللہ نا ورسوله او دا سزونا تعالی محبوبی دا اللہ دا رسولنا دا اللہ نا دا محبوب دی دا اللہ دا پیغمبر نا محبوب دی وجہاد فی سبیلہ او دا سزونا تاسو محبوبی دا اللہ پلارا کی دا جہاد کولنا نبیہ جواب سرے اللہ فرمائل فتربسو وجہاد فی سبیلہ فتربسو اللہ انتظار کرے انتظار کیوں سے گا کم وقت بورے حتی یعطی اللہ بعمرہ اللہ تاسولا راولی کی خپل حکم نو امرہی کی مفسرین فرمائی یا خدا خطاب دا کافران سر دے نو بیا با اللہ مسلمانان لا دا جہاد حکم ورکی آگا وقت پر انتظار کوئے یا کہ مسلمانان سر خبر کئی نو بیا دا مرگ انتظارو کا مرگ راشی پلار مور خزا مال تجارت دکانداری دا ارسبا پاتشی او تبتی دا قبر کندل ورکوشی نو بیا دا مرگ انتظار کا زمان عزت مندو
نن تاسو دې معاشره کې ګرځئ زمانه تاسو زیات هوښیار یې تاسو ګورئ ما ته الله ګران دی د الله پیغمبر ګران دی د الله دین ګران دی او که ما ته خپل رسم او رواج ګران دی که ما ته خپل ضمیر او خپل سوچ ګران دی محبت احب الیکم محبت متعلق کتابونو یو واقعه لیکلې ده چې کله د انسان په زړه کې د الله محبت راشي یاد ساتئ دا ټول محبتونه دا د زړه نه خود به خود وځي نن زما په زړه کې د ښځې محبت ځکه دی د مال محبت ځکه دی د تجارت محبت ځکه دی ما ته ګوره ما ته ګوره اخوا دې خوا مه ګوره زما ستا په زړه کې د دې زما په زړه کې محبت د دې څیزونو ځکه دی د ګناه محبت زما په زړه کې ځکه دی چې زما په زړه کې د الله او د الله د رسول محبت نشته یو بادشاہ دی نو داغه په کور کې لور ده پیغله لوري ده نو دا خانان او مالدار او دی خو په خپله خو کارونه نه کوي کنه نه خو پارامیان چرګوډیان دی خو په خپله چې کوم دی نوکران یې ساتلي دي کور کې ښځې وي بار کار دپاره ښځې سړي او کور کار دپاره زنانه یې ساتلي نو دی د بادشاہ لوره شهزادګۍ دی به کپړې چې کوم دی بار لېږلي او هغه به دوبي وینځلې دوبي باندې به کپړې وینځلې خو د نور کور کپړې به یو شان وینځلې شوي وي او د دې شهزادګۍ دا کپړې به څه ډېرې اعلی او ډېرې مزېدارې وینځلې شوي او بیا پخوا خو اسریانې نه وي قد کول به داسې په ښکلي انداز باندې به قد کړې وي نو دی یو ځل د کور د ښځو نه تپوس وکړ وی دا زما کپړې څوک وینځي وی دا یو دوبي دی موږ د ټول کور کپړې هغه دوبي ته ورلیږو هغه وینځي یاره د نور کور کپړې بل شان وي خو زما دا کپړې پکې څه ډېرې مزېدارې انځلې صفا کړې و معمولي داغ هم پکې نه هغې انکوایري کوله معلومات یې کولو نو د دې دوبي او زلمې زوی دی نو هغې د دې شهزادګۍ د حسن او د ښایستوالي خبرې اورېدلې وې نو هغه به دې زلمي هلک به د دې شهزادګۍ دا کپړې ډېرې ښایسته او مزېدارې صفا وینځلې جینۍ ته پته ولګېده چې زما دا کپړې خو دا نوجوان د دې دوبي زوی وینځي نو دا د یوې ښځې په ذریعه هغه ته جواب ولېږه وی ته زما د کپړو سره ډېره خواري او ډېر محنت نه کې نو بس هغه له موقع په ګوتو ورغله هغې ورته وی آی لو یو ما سره محبت شروع کا اور آئی مس یو زه په تا مین یم زه په تا عاشق یم ما سره رابطه شروع کا تا ملاقات کول غواړي زموږ د زمانې د هلکان نه دوی پخوا خو به خطونه اوس خو موبایل دي صاحبه په موبایلو باندې چې کومه رامیتوبونه شروع دي الله دې امان راکړي نو هغې جینۍ ورته جواب ولېږه وی زما او ستا ملاقات ناممکن دی زه تا سره ملاقات نشم کولی ته د دوبي زوی او د بادشاه لور یم زما او ستا څه تعلقات دي
بس هغه عاشق بس هغه مینتونه شروع کله په یو ذریعہ کله د خط په ذریعہ کله په یو طریقه کله په بله طریقه درخواستونه به رالیږل بار بار دا شهزادګۍ وایي دله اوس په څه طریقه دا خلاص کړ نو هغې جینۍ ورته د چا په ذریعه خط ولیږلو جواب ور ولیږلو وی زما ستا د ملاقات یو طریقه کیدی شي یو حل زما ستا د ملاقات شته وی جی وای راته څه طریقه عاشقان خو بیا په دې نه کړه چې په څه طریقه کیږي وی زما پلار چې کوم دی بادشاه وقت دا د عالمانو ډېر معتقد دی د نیکانو خلکو سره ډېر محبت دی عالمان خوښ دي او دا ښه صفت دی ځکه نبی علیه السلام فرمایي المرء مع من احب قیامت پر ورځ به انسان هغه چا سره چې چا سره محبتي چا سره د چا مینه زیاتې نو زما پلار چې کوم دی هغه د عالمانو د پیرانو د نیکانو خلکو محبت زیات دی نو ته داسې کار وکړه چې ته ځان لږ نیک کا وظایف شروع کا ذکرونه شروع کا نو کیدی شي زما پلار څه ټایم ستا ملاقات لا درشي او چې پلار مې درشي نو بیا به زم سبانه جوړه کم ملاقات به وشي اوی واه 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 ودې ګټله ملنګه دوه ګټې دې وکړې یو د خیر ټول کو بل دې وکړې دي دنونه دا خو ډېر عجیبه کار دی بس خیمه ولګوله چېرته ځنګل کې دشته کې خیمه ولګوله او بس یې تسبیح پیدا کړو الله الله لا اله الا الله سبحان الله ذکرونه وظایف شروع شو سیبا خلق خبر شو لکه دلته کې یو خیمه لګېدلې ده یو نوجوان پکې دی ډېر ناشنا ډېر خشتل او جوان دی او چې څوک ورشي نو دعا وله کوي په خلکو دمونه مچوي نو خو دا تعویذونو والا دمونو والا خو دومره لکه پلان کېږي کې دم و مولانا جګر صاحب الله خبر درنو نه کوي دا خلک په دې نه و یو کس راته وایي چې یاره زه د دې خلکو نظریه او سوچ معلوموم تپوس مپوس نه کوي خو بس چې خلک ور روان یو کس چې کوم دی غټ لرګی چېرته وکته د سپېدې لرګی را پرې کړه ورته کې چې کوم دی د شپې لاړو هغې خښ کړو د پاسې پې اوږد قبر پې جوړ کړه او جنډې پې ولګولې او نامې پې ولیکله وی ډانګ بابا دی ډانګ بابا الله ډانګ بابا دی ابد د هر مرض علاج کوي او بس چې ورشي که نه هغه پښتو کې وایي شیخ فولاد بابا د من داني ذموار دی موږ د دې زیارتونو نه او د نیکانو خلکو نه دکانداران جوړ کړي دي نو نوجوان لبه خلک راتله دعا به م کوله دم به م اچولو دمونه به م اچول سړي باندې رش جوړ شو خلک چې کم دی ولا ډېر زیات راځي بادشاه ته چا ویل که دلته کې بادشاه صاحب یو نوجوان دی خیمه لګولې ده نه چانه پیسې علي که څوک له شکرانه ورکوي هم نه علي او په خلکو دمونه مچوي خلکو ته بادشاه ویل که زه به ورشم بادشاه راغی چې راغی د ناستې ذکر کوي اذکار کوي وی جی زه د علاقې او د ملک بادشاه یم وی جی الله دې تخت او بخت برقرار لره الله دې ترقي درکړي او دعاګانې وله وکړي دمونه یې پې واچول بادشاه جیب ته لاس کړو نه جي نه ته ګورې شکرانه نه علم زه د دم پیسې نه علم د الله د رضا لپاره هر څه کوم بادشاه ته متاثره شو یا سړی خو په دې ځنګل کې او په دې دشته کې خیمه کې ناست دی پیسې هم نه علي کور ته چې راغی بیبي ته مې وویې دی لور ته مې وویې وی یاره فلانکي ځای کې یو نوجوان دی زلمی دی او ډېر ښکلی انسان دی خلکو ته دعاګانې هم کوي په خلکو دمونه مچوي خو پیسې چانه نه علي لور ورته وی که اجازت یې ابو زه به هم ورشم خپلې ملګرې به ځان سره بوځم زه به هم ورشم وی ورشه مور دې هم ځان سره بوځ د شهزادګۍ مور شوه او ورسره نورې ملګرې شوې راله
راله خیمې ته چې کوم دی نوجوان ناست دی نو خبرې مبرې دمې په واچو دوی ورته وکړه نو دا جینۍ ورته وایي انا محبوبک زه ستا هغه محبوبه یم چې تا به ماله خطون رالېږلی او کله به دې څه وې او کله به دې څه وې زه ته یم زه هغه جینۍ یم چې تا به ما سره چې کوم دی د محبتو ډېرې ناشنا دعوې کولې نن الله رب العزت زما ستا ملاقات وکړه ما ته وګوره زه مکه یم او مګه د بادشاه لور یم چې تا به زما چې کوم دی کله به دې یو شان دعوې کولې د محبت او کله بل شان زه مکه یم ما ته لږ وګوره زما ستا د ملاقات ټایم دی دا نوجوان ورته وایي وی کله چې زما په زړه کې د الله محبت راغی او په الله نوم اغشتو کې چې ماله کم خوند راځي کومه مزه راځي او د الله سره د شپې چې زما کم راز او نیاز دی هغې محبت زه د ټولو محبتونو نه توبهګار کړم بیبي الله یې د حیا او د عزت زندګي نصیب کا او زما او ستا چې کم دی ماله الله خپل محبت را کړی دی ماله الله خپل مینه را کړې ده اوس زه د مخلوق دی وجنه کله چې انسان د الله ذکر کوي کتابونه لیکي د الله په ذکر کې دا صفت دی دا خاصیت دی مونږ ذکر نه کوو مونږ سره ذکر لپاره ټایم نشته او مونږ راشو بس په منډه منډه مونږ د الله ذکر د ټایم ورکړه د الله ذکر کثرت سره کوه حدیث پاک نبی علیہ السلام فرمایي د الله ذکر دومره کوه چې منافق خلق تا ته ریاکار وي دیو جنا الله رب العزت قرآن کې فیصله وکړه که چېرې تاسو ته دغه څیزونه د الله او د الله د رسول نه او د الله په لاره کې د جهاد نه ګران وي فتربصوا بیا انتظار کوئ حتی یأتی الله بامره چې الله خپل حکم راولیږي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله نافرمانو خلقو ته هدایت نه کوي باغیانو ته زدیانو ته متکبرینو ته الله هدایت نه کوي الله دې خپل محبت او د الله د حبیب محبت د الله د دین محبت تم الله په زړونو کې واچي دې لپاره عزتمندو د نیکانو خلقو صحبت اختیار کړي دا تزما د وصیت په شکل دا خبره ده چې الحمدلله ثم الحمدلله په دې دور کې پاکستان کې د مدارسو د علماء د خانقاهونو یو جال خور دی یو مدرسې سره یو عالم سره یو خانقاه سره ځان ټچ کې د خپلو روحاني بیمارو علاجو کې جسمانی چې په سر مې درد دی ډاکټر لدم خو که ما کې کبر دی ما کې ریا ده ما کې د دنیا محبت دی ما کې بغض دی ما سره د دغې بیمارو علاج نشته او نه را سره غم شته الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا